او د دې انسانانو ډېر عجیبه طبیعت دی چې څو پورې دې څه نه غواړې څه مرسته نه غواړې ښه عزتمند بیا خو که معمولي خبره دې وکړه که نه بس بیا لاړې بیا ستا که عزت او ستا که مقام د هغوی په نظر کې هغه کم شو رسول وسلم صحابه کرامو ته ویلي وکړي وی چې اوس هم رسي که نه د چا نه سوال یعنې مطلب چا نه مرسته مه غواړئ په څه کې دې سره انسان عزتمني او د دې انسانانو ډېر عجیبه طبیعت دی چې څو پورې دې څه نه غواړې څه مرسته نه غواړې ښه عزتمند بیا خو که معمولي خبره دې وکړه که نه بس بیا لاړې بیا ستا که عزت او ستا که مقام د هغوی په نظر کې هغه کم شو نو چې اوس دې رسي اوس دې رسي نو چاته د څه مه وایه عزتمند دی الا دا اوس کله کله بسري حالات داسې راشي دا نه چې دا ناروا ده ما تاسو ته وایي داسې حالاتو کې سوال کول یا مرسته کول غوره نه دي مدني چې حرام دي لکه ګوره رسول وسلم دې پورې ویلي چې تاسو کې د یو چا نه څه شی که ته ولیږي په سورلۍ باندې سور او یو شی دې که ته ولیدو نو بل ته دې نه وایي چې راکه په خپله دې پسې راکوځئ دومره رسول وسلم زموږ تربیت کوي چې دې ته هغه خودداري ورته وایي خودداري پېژنې عزت نفس ورته وایي چې نه زه یې په خپله کومه نو ته به قدرمنې ډېر ته به عزتمنې دا نه چې دا ناروا ده موږ یو بل ته وایو نه لکه دغه فلانې شی راکړه هېڅ هم نه کېږي خو که دې ونه کړه ډېره ښه ده په خپله پاسوي نو داسې یو فایده